یوسف بن تاشفین. لوستونکی فضل ربی احمدی. څلور دېرشمه برخه. ادریس شیخ ابو صالح په خپل کاروبار کې ورسره شریک کړی و او هغه به معمولا د ورځې له لوري بهر و. د شیخ ابو صالح کور د سعد دوی له کور نه کوم 300 ګزه لرې و. میمونه هره ورځ کله د شیخ د میرمنې او کله له خدمتګارې سره د سعد مور ته ورتله او چې کله به هغه وځنډېدله نو د سعد مور به پخپله هغې ته ورتله. یو سهار له لمانځه نه وروسته میمونه له خپلې خدمتګارې سره د سعد دوی کور ته د تلو په نیت له کوره راووتله چې له دروازې نه څو ګامه لرې یې سعد ولید. دا یوه شیبه ودرېده او بیا په ګړندیو ګامونو بیرته کور ته راستنه شوه او د بهرنۍ دروازې له یوې نیمکښې پلې سره ودرېده او بهر ته یې ورکتل. سعد خدمتګارې ته رانږدې شو او ویې پوښتل: میمونه څنګه ده؟ ترورجانه مې څنګه ده؟ میمونه تر ډېره هلته ایساره نه شوه. د شیخ میرمن ناڅاپه له خونې راووتله او غږ یې پرې وکړ: میمونې لورې، ته تر اوسه دلته یې؟ ښه ده ودرېږه، زه هم در سره ځم. میمونې مخ ور واړوه او پر مخ یې د حیا سرخي راخوره شوه. سره راټوله شوه، وشرمېدله او وړاندې ولاړه. په ډېر زحمت یې ایله له خولې ووتل: مورجانې، هغه راغی. څوک؟ د حسن ورور. دا یې وویل او بیا په ګړندیو ګامونو خونې ته ننوتله. سعد په دروازه کې راښکاره شو او د هغه د بوډۍ ترور مخ له خوښۍ وپړکېد. سعد وړاندې راغی، سلام یې واچوه او بیا یې له ترور سره ستړي مشي وکړل. ترور یې له دعاګانو وروسته ترې وپوښتل: څه وخت راغلې زویه؟ ترور جانې، د شپې په وروستیو کې راورسېدم. دوی په برنډه کې په کرسیو کښېناستل او میمونه د څنګ خونې د دروازې تر شا ودرېده. د دوی خبرو ته یې غوږ ونیو. ترور یې ناڅاپه پر سعد وربړچ وهل: ته څومره ناپوه یې چې دومره ډېر مسافر وې؟ د دښمن پر خلاف جهاد خو ورځه فرض و، بیا دا ټکه در باندې رالوېدلې وه چې معتمد او رامیکې ته د نصیحت لپاره تللی وې؟ ترور جانې، دا هم یوه فریضه وه. تا له کومه راهیسې د ټولې نړۍ فرض په خپله غاړه اخیستی دی؟ آیا په اشبیلیه کې داسې څوک نه و چې دغه کار ترسره کړي؟ سعد په خندا ورته وویل: د خدای هم داسې خوښه وه چې دغه ویاړ زما په برخه شي. نو دې څه ګټه وکړه؟ آیا ته دا ګمان کوې چې په وینا دې د خدای او رسول باغیان لارې ته برابر شول؟ نه، د خدای او رسول صلی الله علیه وسلم یاغیان لارې ته راوستل زما په وس کې نه دي، خو هغو باغیانو ته مې دا وښودله چې د دوی د حساب ورځ لرې نه ده. ما یوازې خبره پیل کړه، ته به وګورې چې په اشبیلیه کې به په زرګونو ژبې د هغوی پر خلاف په خبرو راشي. حسن تا ته ونه ویل چې د احمد یو وړوکی نظم د اشبیلیې پر هر دیوال راځړېدلی و، تر دې پورې چې د معتمد د ماڼۍ پر دیوالونو هم داسې اعلانونه راځړېدلي وو. ترور یې لږ بې ځوابه غوندې شوه. ویې ویل: تاسو ټول د خپل پلار په څېر یاست. ترور جانې، زه پر هغه ویاړم او هغه ورځ لرې نه ده چې د اندلیس ټول خلک پر هغه وویاړي. د ترور په سترګو کې اوښکې راغلې. د خبرو د لوري بدلولو اړتیا یې لیده. ویې ویل: زویه، اوس دې څه اراده ده؟ ترور جانې، زه د دې لپاره راغلی وم چې درته ووایم چې زه ډېر لرې روان یم. ترور یې په ورختایۍ وپوښتل: چیرته؟ زه افریقا ته ځم.
نه رښتیا وایم ترور جانې، زه به سبا ته روانېږم. اوس مې ډېر کارونه دي، ځم ماښام به بیا راشم. سعد دا وویل او بیا جګ شو. ترور یې وویل ته رښتیا افریقې ته ځې؟ هوکې. له مور نه دې اجازه اخیستې ده؟ هوکې، هغې په خوښۍ اجازه راکړې ده. هلته دې څه کار دی؟ زه د دې معلومولو لپاره هلته ځم چې که الفانسو پر موږ یرغل وکړي نو له افریقا نه به له موږ سره څوک مرسته وکړي او که نه. ښه ده، نور اجازه راکړه. ترور یې لږ زړه نازړه وویل ساده، د میمونې پوښتنه دې ونه کړه. سعد سترګې ښکته واچولې، ویې ویل چې کور ته راورسېدم له مورجانې نه مې لومړی د هغې په باب پوښتنه وکړه. ته مې سلام ورته وایه. سعد چې بهر ته ووت نو ترور یې د میمونې خونې ته ورننوتله. میمونه ځای په ځای چوپه ولاړه وه. هغه ښکلې سترګې چې یوه شېبه وړاندې له خوښیو ځلېدلې اوس له اوښکو ډکې وې. لورې، ته غم مه کوه. ماښام دی چې د خاله خاوند راشي نو هغه به نصیحت ورته وکړي. میمونې خپلې اوښکې پاکولې، ویې ویل نه، تاسو هغه د خپل فرض پوره کولو نه مه ایساروئ. د غرناطې کوټوال د ښار د ستر ناظم په خدمت کې حاضر شو او د ادب او سلام له پرځای کولو وروسته یې وویل له بیغنه زموږ جاسوس راغلی او ډیر مهم خبرونه یې راوړي دي. ناظم هغه ته د خپل میز مخې ته یوې کرسۍ ته اشاره وکړه او ویې ویل مهرباني وکړه. کوټوال کښېناست او ناظم په بیړه بیړه د څو کاغذونو له کتنې وروسته ورته وکتل. ویې ویل ښه ده، راته ووایه هغه مهم خبرونه څه دي؟ کوټوال د دې پوښتنې په جواب کې د بیغه د غونډې راپور ورکړ. تر هغه وروسته یې له جیبه څو کاغذونه راویستل، ناظم ته یې وړاندې کړل. ویې ویل دا د سعد بن عبدالمنعم وینا ده. ته یې چې ولولې وبه پوهیږې چې په غرناطه کې د داسې ځوانانو فعالیتونه څومره خطرناک دي. ناظم د کاغذونو له لیدو وروسته وویل دا هماغه ځوان دی چې په تیرو ورځو کې د اشبیلیې د ولس د ملاتړ لپاره له دې ځایه د خپلې خوښې مجاهدینو ډلې بولې وې؟ هوکې صاحب، زه خبر شوی یم چې هغه غرناطې ته را رسېدلی دی او زه راغلی یم چې له تاسو نه د هغه د نیولو اجازه وغواړم. زما باور دی چې د علماو پلاوی د اندلیس له دورې راستون شي نو د خپل مرام د ناکامۍ نه وروسته به دغه خلک د اندلیس د ټولو واکمنو پر خلاف یوه واحده جبهه جوړوي او مشري به یې د دغسې سرخندویو ځوانانو په لاس کې وي. ولس به خامخا له دوی سره ملګرتیا کوي. د سعد وینا د اندلیس د ټولو واکمنو پر خلاف وه، خو که موږ غرناطه پرېښوده چې د ده د هڅو منځی شي نو تر ټولو لومړی به زموږ چاره کوي. ناظم وویل د داسې سړي د نیولو لپاره د زما اجازې ته اړتیا نه وه. غوره دا وه چې هغه مو غرناطې ته له رارسېدو سره سم نیولی وای. هغه زموږ د جاسوس له رارسېدو مخکې دلته رارسېدلی و او له تاسو سره مې د ده د نیولو په اړه مشوره ځکه ضروري بلله چې له دغه ځوان سره د قاضي ابوجعفر غوندې اعتباري خلکو ملاتړ هم شته. هغه به سیده امیر عبدالله ته ورشي او امیر له هغه نه دومره په ویره کې دی چې سمدستي به د هغه د خوشي کېدو فرمان ورکړي او ماته به له خجل کېدو پرته بل څه پاتې نشي. ناظم وویل له قاضي ابوجعفر سره د امیر عبدالله اړیکې ډېرې خرابې شوي دي. په تیره له کومې ورځې چې هغه خبر شوی چې د خپلې خوښې مجاهدینو ډلې قاضي ابوجعفر منظمې کړي دي، دا خپل تر ټولو لوی دښمن ګڼي. که د امیر مور د قاضي جعفر پلوي نه کولای نو دی به تر اوسه د جیل په کومه تیاره ګوښه کې پروت و. کوټوال وویل بیا هم دا مناسبه ده چې تاسو له سلطان سره وګورئ. کیدای شي د سعد د نیول کېدو نه وروسته
په ښار کې ځوانان څه بلوا جوړه کړي او زموږ زیات واک ته اړتیا شي. که نه ته پوهیږې چې کله امیر عبدالله پریشانه شي نو بندیان خوشي کوي او کوټوال بندي کوي. ته رښتیا وایې، زه همدا اوس پاچا ته ورځم او هیله من یم چې تر لږ ځنډه تا ته د هغه لیکلی حکم را ورسیږي. د ماسخوتن له لمانځه وروسته سعد، احمد، حسن او ادریس ورسره ملګري کړل او د الیاس دوی کره ولاړل. هلته په یوه پراخه خونه کې 15 تنو ځوانانو د دوی انتظار کاوه. هغوی ټول راجګ شول او له دوی سره یې په غیږو ستړي مشي وکړل. سعد د هغوی د پوښتنو په ځواب کې په لنډو ټکیو کې خپله کیسه وکړه او په بیغه کې یې د علماو د غونډې راپور ورکړ. بیا یې وویل چې زه سبا ته وختي افریقې ته روان یم. تر هغو وروسته تر لږ ځنډه د افریقا او اندلیس د تازه وضع په اړه خبرې وشوې. سعد خپلو ملګریو ته وویل چې زه د مرابطین امیر ته له ډیرو هیلو سره ورځم. کیدای شي هغه زموږ ژغورونکی ثابت شي، خو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو قرار کښینئ. ستاسو ذمهواري دا ده چې د غفلت له خوبه د ولس د راویښولو لپاره خپل فعالیتونه ګړندي کړئ. ځینو ځوانانو هیله څرګنده کړه چې له سعد سره افریقې ته ولاړ شي، خو هغه وویل تر څو زه د افریقې د وضع په اړه سم خبر نشم نه غواړم څوک راسره بوزم. نږدې نیمه شپه دغه مجلس ړنګ شو. سعد له خپلو انډیوالانو سره خدای پاماني کوله چې د الیاس نوکر راغی او ویې ویل یو سړی چې خپل نوم الماس ښیي غواړي له سعد بن عبدالمنعم سره وویني. سعد وویل هغه راوغواړه. لږ ځنډ وروسته الماس دننه ورغی. سعد چې هغه ورخطا ولید ترې ویې پوښتل څه خبره ده، خیرت خو دی؟ الماس وویل پولیس تا لټون کوي، هغوی ستا او ستا د ترور کور ولټاوه. څو تنه سرتیري تر اوسه هلته پیره ولاړ دي. موږ هیڅ چاته له کوره د راوتلو اجازه نه وه. زه په ډیر زحمت د شا لوري له دیوال نه راواوښتم. زه خبر نه وم چې ته به دلته وې. ما دې د ډیرو انډیوالانو په کورونو کې پوښتنه وکړه او دلته درپسې راغلم. تر لږ ځنډه په خونه کې چوپتیا شوه. بالاخره سعد وویل داسې ښکاري چې په بیغه کې زما پر وینا خبرې شوې دي. الماس وویل لومړی د پولیسو یو قمندان له 2 تنو پولیسو سره راغی. هغه راته وویل چې سعد د غرناطې ستر ناظم وربللی دی. چې ما ورته وویل په کور کې نشته. هغوی بیرته ولاړل او لږ ځنډ وروسته د پولیسو له 18 تنو سره بیا راغلل. سعد وویل هغوی خو بله چا سره څه بد سلوک نه وي کړی؟ نه، خو ما ته یې ګواښونه ډیر کول. سعد خپلو ملګریو ته وویل هغوی به ما په ښار کې هر ځای ولټوي، نور باید سره بیل شو. الماس وویل ته اوس چیرته ځې؟ له دې ځایه چې ووځم نو مخه به مې د سپته په لور وي. زه نور کور ته نشم تلای. ډیره ښه ده، زما آس در سره بوزه. ستا تورې او زغرې ته مې هم اړتیا ده. ما هیڅ له ځانه سره نه دي راوړي. الیاس وویل ته د سیند د پله پر پورې غاړه زما انتظار کوه. زه به ستا د سفر ټول د اړتیا وړ شیان هلته در ورسوم. سعد خپلو ورونو ته وکتل او ویې ویل تاسو نور کور ته ولاړ شئ. کیدای شي چې هغوی زما پر ځای تاسو ونیسي. کاشکې ادریس مې دلته را سره نه وی راوستلی. ادریس وویل کومه سزا چې احمد او حسن ته د زغملو وړ وي هغه ما ته هم له زغم اوچته نه ده. الیاس وویل ته د دوی غم مه کوه. لومړی خو هغوی پر دوی لاس نه اچوي. که یې بندیان هم کړل چې پر دې باوري شي چې ته په غرناطه کې نه یې نو بیرته به یې پرېږدي. که نه په موږ کې دومره زور شته چې څو تنه بېګناه کسان د دوی له جیل نه راوباسو. اوس زموږ لومړی هدف دا دی چې ته افریقا ته ورسیږې. نور دلته د خبرو وخت نه دی. ته له پله نه پورې غاړې ته ځان ورسوه
هلته به په کوم خوندي ځای کې په ډاډه زړه خبرې کوو. سعد د دروازې پر لور ولاړ، خو بیا یې څه په خیال کې ورتیر شول. الماس ته یې مخ راواړوه او ویې ویل: الماس کاکا، ما له تا سره د خبرو وخت ونه موند. زه ستا وطن ته ځم، که وضع ښه وه ښایي تا هم راوغواړم. اوس ته باید له احمد او حسن څخه مخکې ځان کور ته ورسوې. کور ته د ننوتلو لپاره هماغسې د شا پر دیوال واوړه چې پولیس شکمن نشي. لږ ځنډ وروسته سعد د سیند پر پله پورې غاړې ته له سړک نه لږ ګوښه ولاړ و او د ده ملګري دوه او درې ډله ډله وررسېدل او پرې راټولېدل. احمد او حسن هم هلته ورسېدل. د سپوږمۍ په رڼا کې د ټولو سترګې د سعد په څېره کې خښې وې. هغه وویل: موږ چې کومه لاره ځان ته غوره کړې ده، په دې کې به ډېر داسې پړاوونه راشي. کیدای شي چې تاسو تر ما زیاتې ستونزې وګالئ، خو که ستاسو پښې ونه لړزېدلې نو دغه وړوکې ډله به یو وخت د اندلیس ژغورونکې ثابته شي. راځئ چې موږ د حق او رښتینولۍ لپاره دعا وکړو. د سعد په تقلید هغوی ټولو لاسونه په دعا اوچت کړل. د سعد د زړه له تل نه را اوچتېدونکي غږ د پالونکي رب رحمتونو ته فریادونه کول. د هغه اوښکو د قوم له لمنې نه د ذلت او رسوایۍ داغونه مینځل، او هغه مهال به ښایي د رحمت کومې پرښتې د افریقا یوه سارایي ته دا پیغام ورکاوه چې تقدیر ستاسو د غیرت او ارادې د آزمویښت لپاره هغه ډګرونه غوره کړي دي چې طارق رحمت الله او موسی رحمت الله د اسلام د بریاو بیرغونه پکې رپولي وو. دعا پای ته ورسېده. په دې ځنډ کې الیاس پر ګړندي آس پور ځان ورساوه. هغه له آس نه پلی شو او ساته یې د لیندې او تورې له ورکولو نه وروسته وویل: ما زغره او 2 جوړې جامې په خورجین کې کېښودې. د رخت په یوه کڅوړه کې 2500 دیناره دي. تر یوې اونۍ پورې به تا ته سبته ته څوک در واستوم. د هغو په خوله به د پولیسو د کړو وړو احوال در واستوم. ته موږ هم له خپلو فعالیتونو څخه خبروه. که د زیاتره پیسو ته اړتیا وي نو له ځنډ پرته ماته احوال راکړه. سعد ځواب ورکړ: زما لپاره دغه پیسې هم ډېرې زیاتې دي. ښه ده، پر آس پور شه. سعد چې پر آس پور شو نو حسن یې جلب ونیو او په مخه کې روان شو. څو ګامه چې لرې ولاړل، سعد آس ودراوه او ویې ویل: ورځه حسنه، مورجانې ته ډاډ ورکړه. که پر تاسو څه مصیبت راغی نو داسې وګڼئ چې د مؤمن ژوند د یوه لوی هدف لپاره وي. حسن وویل: ورور جانه، زه به خپل کور ته له تلو مخکې هڅه وکړم چې د ترور کره ولاړ شم. ته میمونې ته څه پیغام نه استوې؟ سعد په ډاډه زړه ځواب ورکړ: میمونې ته ووایه چې زه د شپې مهال له دې ځایه په دې تمه رخصتېږم چې کله بیرته راشم نو دې ته د یوه نوي سهار زیری راوړم. او دا یوازې د میمونې لپاره نه، بلکې د اندلیس د لکونو لوڼو او زامنو د خوښیو سهار وي. خدای پامان. او بیا سعد آس پونده کړ. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.